یو ملا غونتې راغی او طالبان او قاریانو او په خانقاه کې داسې کټوۍ پرته وه هغه پخېده. یو قلندر راغی، قلندر وایي سره خوراک ته سره شته مولیانو طالبانو؟ وی یاره د خوراک خو څه نشته، خو دا کټوۍ را پخېږي ګورو به. وی تاسو لږ را دې خوا کې چې زه خو یې وخورم. کټوۍ ورته را دې خوا کړه او هغه د نر زوی پکې زرین خانه بس د نر زوی پکې ګرم کټوۍ کې لاس وردنک. سبحان الله. ما ته چا وایي چې تم په تیلو کې وي کله کله لاس وردنک. د دې دنیا د اور مار نشي دی. ما ته ګلستان جوی وی زرین ناستو دې نه خبرې د دې زرین متعلق وی ګلستان جی راته د سا ګلستان جوی او تیلو دغه تیلو شوی وتا ګرم شوی خټ کېدلی تیلو زرین پکې ګوته وردنک. نو خیر دې گزاره کوم زرین کا کنا سره چې ګور خو زمونږ پتا یقین دی ان شاء الله چې تا اور نسیږي. ها تا دواله سیول شریف کې دې لاندې اور د دې ګونو لاندې مور کې ذکر د الله کړی دی. ښه تصویر خو مقصد مې دا دی چې کله نا کله داسې کېږي، کله نا کله. ښه دې کله نا کله ته سوچ کوې. ښه احیانا کله نا کله داسې کېږي. اوس چې کله نا کله داسې کېږي نو بس قلندر ورغی او بس ملنګ ورغی دې کټوۍ کې لاس ورکړ، دا کټوۍ بیا دې ځمکې له راوویست. نو ګورئ تاسو باندې چې مونږ لنګر وخورو او تاسو بیا روانېږئ صحیح ده او هغه کاسې له لټه ورکې نو سړی به راته دوا کړي که خیرې به راته کوي چې د کلینټن بچیا تا باندې خو مونږ په لنګر کې خوراک وکړو او ته لاړې هغه کاسې له دې لټه ورکړه نو هغه د نر زوی راواغسته او کټوۍ اوچته کړو ګړه شو چې راویې غورځول. مولیان هم حق د خیران شو چې اوس پسې چل کېږي. حیران شو خلک چې اوس پسې چل کېږي. هغه وایي ورشه بابا صاحب ته وایه نظام الدین اولیا صاحب ته وایه دا وایي داسې ورشه نظام الدین اولیا صاحب بابا صاحب ته ووایه نظام الدین اولیا صاحب ته ووایه چې الله تعالی بابا فرید دله د باطن خیر او برکت درکړی او ما دله د ظاهر خیر او برکت درک. نو کله نا کله الله تعالی تکلیف مصیبت ته چې راشي بیا هم الله تعالی کله نا کله هغه تکلیف او مصیبت لرکوي. آیات چې مې کله وایي که نه د آیات کې الله تعالی فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا. تکلیف پر راشي مصیبت پر راشي خو د الله د رضا لپاره به دغه تکلیف او مصیبت ته که د دین او که د دنیا وي خو صبر به په دې باندې کوي نو تا به الله پاک بیا په دې صبر باندې انشاءالله اجر درکړي.